السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، ستاسو لپاره مې نن یوه داسې موضوع راوړې ده چې تقریبا هر یو کس د دې شي څخه متاثر ده، یعنې په دماغ کې شیطانی خیالونه او د وسوسو علت له دغو وسوسو څخه څنګه ځان ساتلی شو. ملګرو، نن به موږ تاسو ته د قرآن او حدیث له رویه درښیو چې څرنګه له دغو وسوسو څخه ځان وژغورو. د دې په اړه به د حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو روایت هم تاسو ته بیانوو. د معلومات چینل محترمو دوستانو، که تاسو زموږ ویډیو په اول ځل ګورئ او تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ هر راتلونکی اسلامي او معلوماتي ویډیو تاسو ته ورسیږي. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع یوه داسې موضوع ده د کوم له قبله چې هر کس پریشانه ده. د نن په دغه ویډیو کې به موږ ګورو چې د دغو وسوسو څه لاملونه دي، زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم د دې په اړه څه ارشاد دي او موږ څنګه له دغو وسوسو څخه ځان ژغورلی شو. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو ملګرو، وسوسه د بیماری یو قسم ده کوم چې په انسان کې د شیطان له قبله پیدا کیږي، یا چې نفس په انسان باندې زورور شي، بیا یې په ذهن کې وسوسې راځي. په موجوده دور کې وسوسه یوه خطرناکه بیماری ده. وسوسه غلط خیالونه او شک و شبهې ته ویل کیږي، کوم چې شیطان د انسان په زړه کې اچوي. دا وسوسه کله د عقیدې په اړه وي، د مثال په توګه دا خیال راتل چې آیا الله تعالی موجود ده او الله تعالی چا پیدا کړی، او کله په عباداتو کې شک لویدل، او کله بیا د ځینو مرضونو ډار. نو داسې په ډیرو طریقو سره انسان د وسوسې ښکار کیږي. همداسې بیلابیل کاروباري مسلې کله داسې هم کیږي چې په لمانځه کې موږ نور خیالونه کوو. نو ملګرو، اوس راځو چې دا وسوسې او خیالونه ولې پیدا کیږي او د دې حل څه ده. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې یا رسول الله، زموږ په ذهنونو کې چې کفري خیالونه او وسوسې راځي، د هغوی په اړه څه حکم دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا وسوسې د پاک ایمان نښانې ده، او وی فرمایل چې وسوسه په اصل کې د شیطان عمل ده. په اصل کې شیطان زموږ د ایمان ډاکو او غل ده، او هغه د خپل وسوسې د عمل په ذریعه زموږ د ایمان د کمزورۍ کوښښ کوي. په یو حدیث پاک کې راغلی چې د الله تعالی شکر ده چې هغه د شیطان مکروه جال صرف او صرف د وسوسې تر حده محدود کړی ده، او تر دې مخته یې نه ده ورتیر کړی. په یو بل حدیث مبارک کې ارشاد شوي دي چې الله تعالی چې زما د امت په زړونو کې کومې وسوسې او خیالونه اچولي دي، تر هغو ورتیریږي او هغه یې معاف کړي دي. نو په دغو وسوسو باندې څه ګناه نشته، بلکې ګناه په اعمالو ده. تاسو به ډېر خلک وینئ چې هغه به سهار او ماخوستن د سستۍ ښکار وي، او په هغوی باندې شیطان نور هم زورور کیږي او د هغوی په ذهنونو کې غلط خیالونه پیدا کیږي. نو ملګرو، اوس راځو د هغو وسوسو او خیالونو د علاج په لوري. موږ باید کوم داسې عملونه وکړو تر څو له وسوسو څخه ځان وژغورو. د علماو مطابق د وسوسو علاج د ایمان په مضبوطی کې ده، او د شیطان لارې په کمزورولو سره په علاج کې مرسته کېدلی شي. تاسو په کثرت سره نیکیانې وکړئ، څومره چې زیات کېدی شي د الله تعالی ذکر وکړئ، او له حرامو څخه ځان وساتئ. د حرامو له استعمال څخه هم وسوسې او غلط فکرونه پیدا کیږي. د دې په اړه به تاسو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه له روایت څخه هم خبر کړم، او تاسو ته هغه عمل هم درښیم کوم چې هغوی وسوسې څخه ځان ژغورلو لپاره تجویز کړی وو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی او د وسوسو او غلطو خیالونو علاج یې ترې وپوښتلو. نو هغوی همدغه نصیحت وکړ چې له حرام مال او حرام کارونو څخه ځان بچ کړه، او کله چې ډوډۍ ته کښېنې نو په حلاله ګوله باندې یا غفورو، یا الله، یا رحمانو ووایه او پرې چوف یې کړه. په دې عمل سره به غلط خیالونه راتلل بند شي.
نو ملګرو که تاسې هم له داسې خیالونو او وسوسو څخه پریشان یاست نو همدا عمل وکړئ او له خپلو نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغه هم د وسوسو او غلطو خیالونو ښکار نشي. محترمو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او د لا نورو اسلامي او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.